سلام هموطنان عزیز، خوش آمدید به یکی از برنامه‌های دیگر با ما مرجان سعادت. دوستان عزیز، قسمی که شما معلومات دارین هلالاحمر همیشه با هموطنان ما و شما کمک‌هایی را در نظر گرفته و کمک‌ها را ادامه میتن. امروز همچنان با 250 فامیل‌های بی‌وضاحت کمک‌هایی را در نظر گرفته که این کمک‌ها از طرف کشور ترکیه به هموطنان عزیز ما و شما تقدیم می‌شود. دوستان ما را همراهی کنید تا از جریان برنامه آگاهی حاصل نمایید. برنامه توزیع کمک‌های بشردوستانه برای 250 خانواده نیازمند با حضور مسئولین و نماینده کشور دوست ترکیه برگزار گردید. در این برنامه مواد خوراکی اساسی برای خانواده‌های توزیع شد که بیشترشان را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌داد. این کمک‌ها با هدف کاهش مشکلات معیشتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم گردیده است. افغان اسلامیت ټولنې الحمدلله نن یو ځل بیا د مبارکې روژې د رارسېدو په مناسبت د 2500 هیوادوالو د کابل میشتو اړمنو معلولو سره خوراکي توکو مرسته وکړه چې دغه مرسته د ترکیې هیواد د سرې میاشتې لخوا چمتو شوې وه او اړمنو او معلولو هیوادوالو ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې د هفتې په جریان کې د هفتې په ورځ د کابل په مختلفو ناحیو کې د خرما د توزیع ویش د یکشنبې په ورځ 500 کورنیو ته او همداراز د دوشنبې په ورځ 2500 کورنۍ اړمنو ته او د تیرې ورځې په اوږدو کې 1000 کورنیو ته هغه هیوادوال چې په وروستیو کې د همسایه هیوادونو نه په اجباري ډول هیواد ته راستنه شوي ول، الحمدلله 1000 کورنیو ته د خوراکي موادو توزیع وه. او نن هم د افغاني سرې میاشتې ټولنې په مرستون کې د قدرمن مشر شیخ شهاب الدین دلاور او د مرستیال په شتون کې او د افغاني سرې میاشتې د کاري شریکانو له جملې د ترکیې هیواد د سرې میاشتې د سفارت محترم معاون او دلته په افغانستان کې د نماینده پښتون کې تر اړمنو معلولو هیوادوالو خوراکي توکي ویشل شول. شیخ شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی هنگام توزیع کمک‌ها با تشکر ویژه از کشور دوست ترکیه گفت که این کمک‌ها ادامه خواهند داشت و کمک کشورهای دوست نشان برادری و همدلی است. د ترکیې د هیواد او د خلکو نه زیاته مننه کوو. له ډېر اوږد تاریخ نه د افغانستان او د ترکیې د ملت او د حکومتونو ډېرې پراخه او دوستانه او اسلامي او مذهبي اړیکې دي او په هر وخت کې همکاري کړې دي، خصوصا تر څو چې زه راغلی یم د سرې میاشتې په چوکاټ کې مسؤلیت رالغاړې شوی. یقینا چې د ترکیې د حکومت او د ملت مرستې د ستایلو وړ دي او مننه ترې کوو. نماینده کشور ترکیه در جریان این مراسم تاکید کرد که حمایت از خانواده‌های نیازمند بخشی از مسئولیت انسانی و اسلامی آنان می باشد و این همکاری‌ها در آینده نیز ادامه خواهند یافت. Türkiye insani ve kalkınma yardımları konusunda ترکیه د بشري او پرمختیایي مرستو په برخه کې له افغانستان سره چې کوم ملاتړ له لاسه کېږي هغه ترسره کوي. زموږ ادارې لکه د ترکیې سره میاشت، د ترکیې د همکارۍ او پراختیا اداره یعنې تیکا، افات او زموږ غیر دولتي مؤسسې د ورور افغان ادارو او چارواکو سره په همکارۍ کار کوي تر څو د افغان ولس اړتیاوې پوره کړي. په همدې ترڅ کې د ترکیې سرې میاشتې او افات په همغږۍ او غیر دولتي مؤسسو په مرسته چمتو شوې زموږ د نیکۍ 40 ریل ګاډی 13 دسمبر په میاشت کې افغانستان ته راورسېدو. دا چارې د اسلامي ورورګلوۍ اخلاق په چوکاټ کې د ترکیې د خلکو لخوا د سخاوتمندانه ملاتړ له امله ممکنې شوې دي. geçtiğimiz Aralık ayında Afganistan'a ulaşmıştır. زموږ لپاره دا ستر ویاړ دی چې د افغاني سرې میاشتې سره اوږه په اوږه د افغانستان د ولس ترڅنګ ولاړ یو او د اړتیا په وخت کې خپله ونډه ادا کوو. روژه د شریکولو، ایثار او اخلاص میاشت ده. دغه خوراکي بستې چې نن دلته دي د ترکیې د خلکو مینې، دعا، اخلاص او سلامونه پیغام دی چې د افغانانو ورونو او خویندو سره د روژې په میاشت کې شریکوي. دا مرسته موږ ته یادونه کوي چې موږ یو امت
او یو بل ته مسؤل یو او د یو بل د لاسنیول زموږ د دین او انسانیت غوښتنه ده. موږ باور لرو چې د بشري مرستې یوازې د اړتیا پوره کول نه دي بلکې د انساني کرامت ساتل، د امید ژوندي ساتل او د ټولنې ترمنځ د اعتماد پیاوړتیا ده. دوستای عزیز، این بود برنامه‌ای که از جریان کمک‌های هلال‌احمر با هموطنان بی‌بضاعت ما شما بیننده بودین. شما را تا برنامه بعدی به خدای منان میسپارم. انشالله که شما ما را از دعاهایتان فراموش نکنین. رمضان ماه ایثار و فداکاری است. انشالله که شما هم با هموطنانی که از فقر رنج میبرند کمک‌های داشته باشین. وقتتان بخیر.